چې کتونکو شیخ صاحب چې کوم دی سهار شهید شوی دی دا مقام سره دغه کسان ولاړ دي دا ځان درته ښیم دا وګورئ ښیږي دا د چارسدې رځړو سایډ نه روان دی دا مقبره ده دلته دا خواته ګورئ پوره تفصیل السلام علیکم څنګه جی حالات ښه دي تاسو دې ځای که نه دې ته کوم ځای وایي جي دې ته عثمان ځای وایي که نه جي دا شیخ صاحب دلته کې شهید کړی شوی دی دا دغه ځای کې مخامخ دغه ځای کې لګېدلی که څنګه مخې ته راغله جي دا بس په لاره را روان و داسې پې وشوې چې مونږ نه د کور د سایډ را روان او د کور د طرف نه مونږ چې راورسېدو نو تپوس چې بیا ما وکړو نو وایي دا د کور نه را روان و دغه ته مدرسې ته تلو که نه دا سهار څه ټایم و تقریبا دا 7:30 پاو کم 8 بجې پاو کم 8 بجې دا خو کافي لکه ورځ ده که نه همدغه ځای سایډ ته دغه لکه د کور نه مدرسې سایډ ته ډېره مننه جي کتونکو تاسو ګورئ تورمجو ده که نه دا عثمان ځای ده که نه جي تاسو سره څه واقعات بس دا خو سهار موږ چې خبر شو شیخ صاحب چې دی نو وایي شهید کړی دی او ظالمان خلک شته په دنیا کې داسې ظالمان نه وړي او الله دې ظالم جي کتونکو ګورئ شیخ صاحب دغه سایډ نه روانو چې دا عثمانجو بازار دی که نه جي عثمانجو بازار دی جي دغه او دلته کې چې کوم دی دا فایرنګ به کوم ځای سره شوی دی جي دا دغه ځای کې دا تنظیم شوي دا خلک چې ولاړ دي که نه دا چې فایرنګ چې کوم دی فایرنګ چې کوم دی شیخ صاحب د راتو د کور نه د تورنګزو کې کور دی دا کوي چې کوم کور لوکیشن دی نو هغه تورنګزو کې دی او دلته مدرسه ممنیه چې کوم دی نو د دې عثمانزو د بازار نه داسې په 2 کیلومتر کې شیخ صاحب ګاډی چې کوم دی نو هغه را روان کور د سایډ نه مدرسې ته په دې کې تقریبا د دیو نه یو ګاډی مخکې شوی و او دلته ګاډی روکاوکلی و د شیخ صاحب ګاډی چې کوم دی نو دلته روکاوکلی و او د دغه لاچي د سایډ نه بې فایرنګ شروع شوی و د دغه لاچي د سایډ نه بې فایرنګ شروع شوی و کسانو دلته ولاړ وو بله دا چې کوم دوی سره ګاډی کم یو ګاډی څه پته لګي جي ګاډی خپل ګاډی دی خپل ګاډی صحیح او سهار 8 بجې به شوي دا فایرنګ 7:30 بجې صحیح ده مولانا صاحب شیخ صاحب شهید شو الله تعالی دې هغه دنیا نور هم ښایسته شي انشاءالله ښایسته ده خو څه به وایي په دغه موقع دلته کې به هغوی چې کوم دی د ډزو شکار شو شهادت یې نصیب شو جي 2018 کې زما د شیخ صاحب نه فراغت شوی دی ماشاءالله نو زه سهار کور کې وم په دې کې مې رور رنګ وکړم منډهی کې وم ماته وایي چې د شیخ صاحب وفات شوی دی چې حساب کتاب ته رابطه وکړئ د مدرسې کوم ګروپ ملګري دي هغوی سره ما رابطه وکړه نو ماته وایي چې د وفات کېدو پته نه لګي خو امره چې لګېدلی دی دغه دی د هغه ټایم کې ماته کور کې وایي چې مې زه نه څکم شیخ صاحب هغه دا چې لکه د استاد لکه مثال د دغه د مور او پلار بس هغه هر څه پرېښود بس را روان شوم د بټخیلي نه بټخیل نه را روان شوم دلته را ورسېدم لکه ډېره خفه دغه شو مونږ چې به مونږ به هغه ځای کې ولاړو شیخ صاحب سره درس به مو کوو مونږ به کته مونږ شیخ صاحب چې به را روان شو د هغه ځای نه مونږ کته خو طالبان ته مایي تاسو حساب چې تاسو شیخ صاحب لکه چې تاسو نه دغه کس په موټرسایکل ځي او تاسو دغه وي نه وایي شیخ صاحب حکم دا کړی چې تاسو به دن دی تاسو بهر لکه نه راوځئ که نه او شیخ صاحب خو داسې سړی و چې هغه لکه د چا نه بد وي او نه به ښه وي لکه د هر سړي سره لکه څوک چې به ورسره میلاو شو دلته کسان به راتله نو ځینې کسان به وي لکه مونږ سره خو داسې میلاو شو چې لکه دا لکه زموږ پوخ ملګري لکه دونه لکه په مینه محبت او دغه نو دې لکه دا چیز دا لکه د عام کس کار نه دی دا لکه ښه رسېدلی کار دی رسېدلی کس دی ځکه چې زه درته یم طالبان وایي چې په موټرسایکل باندې کس وم موټرسایکل چلوم فایرنګ کوو که نه زه درته یم چې دلته ماته په دې د لیوي کې زه کس داسې وخت چې د ټریلینګ کس د لیو ویل دي هغه راشي دې موټرسایکل داسې په یو لاس وچلی ځه په یو لاس دې لکه ډزې لا لویه خبره ده هغه دې په یو لاس لکه ښه په پلانینګ څه کار شوی دی پلان شوی دی خلک په دې کې لکه د کوشش د هغه دا وشي لکه مطالبه زموږ د حکومت نه ده د صوبې نه دا ستاسو کار دی او چې دا ستاسو کم کسان پکې ملوث دي او په چام کړی د هغه ټول به مونږ له پاواله کوئ داسې نه چې یو عام یو پوډر راونیسي یو عام غریب راونیسي هله دا ستاسو کس دی زموږ هغه کس نه دی لکه دې کې کسان ماته لري خو یو عام کس چې چاري لري چې په یو لاس موټرسایکل چلوي هېڅوک 125 نه شي چلولی
125 لکه دا یو هغه به رامنې کېدو نه دا داسې کس دی چې خلک مکمل لکه ټریننګ دی جی ټریننګ دی مکمل حکومتي ښه مضبوط غټ کس دی لکه وړوکی کس هم نه دی غټ کس دی هغه دې راونیسي موږ ته لکه حکومت چې کم کسان شامل دي لکه داسې نه اصل مجرم دی درکې مطلب مجرم دی موږ ته لکه غټ پلان باندې چې پلان جوړ کړی دی او کم کسان دی هغه دې موږ ته پاولی شي صحیح مننه جی جی کتونکو ګورئ دا عثمانزو ایریا ده جی قبرستان خوا ده جی دا کسان روان دي شیخ صاحب د دغه سایډ نه چې راتلو تقریبا 2 کیلومتر 3 کیلومتر فاصله د کور نه چې کوم ده دلته د ډزو شکار شوی دی او شهادت یې دلته کې نصیب شوی دی جی دې ځای سره دغه شوی و که نه جی ګاډی یې دلته پرېوتی و که نه نه ګاډی یې دلته پرېوتی و جی جی ها دا کوم ځای سره دغه شوی چا د څه پوره انفارمیشن شته دی جی ها ها دغه کاڼي سره بیا لګېدلی دی روانو هغه څه نه راغلتا وا هغه سره بیا ته ورغلی دی ورغلی دا د پکړ مې په داسې لګېدلی بیا په دې شو بیا شو کړی څه هغه شیشه لګېدلی دا د موټر سایکل نه شوی فایرینګ ها یی کتونکو ګورئ دا ټول راغلي دي غمزده دي خفه دي ځکه شیخ صاحب د امت مسلمه هیرو السلام علیکم مولانا صاحب څنګه حال دی څه وایي شیخ صاحب شهادت یاره چې دا ډېر غم خبره ده ټول ملک ټول دنیا لپاره او په دې څوک نه خبر کېږي نو هغه په خپل ایمان باندې ویریږي او په نور خبره هم لري نه راځي خلاص السلام علیکم جی شیخ صاحب بارک راځي دوه خبرې خپل خیالات شیخ صاحب خو زمونږ داسې دی د زړه سره هم دی شیخ صاحب سره خو ډېر غټ ظلم وشو ده باقي دې سپینګیري نه لګي انټرویو حاجي صاحب تاسو څه وایي د شیخ صاحب په حواله ظلم وشو ټول پاکستان په خوار شو خدای دې دوا کې ظالمانو ظلم وکړ ظلم دی بربریت دی جی حد اکراس کو کنه جی حد اکراس عالمان محفوظ نه دي جی عالمانو پاکستان کې اوس کوم لار سره اختیار کیږي دا ګوري کتونکو داخله غمزده دي دلته کې شیخ صاحب چې کوم د شهادت نوش کوي دا کم جام دی هغه نوش کوي نو دا ول د موټر سایکل سواری چې کوم دی روان دی په دغه ځای کې فایرینګ وشو دې ځای کې یو ګاډی لګېدلی بیا دغه ځای سره او دلته کې دا ټول کسان یې راغلي دي پټمانزو ایریا ده جي ملګرو دا مې درته ښودو چې شیخ صاحب دلته کې دا ایریا ده دغه بورډ لګېدلی دی تاسو ګورئ او دا ایریا ده